اتمر وایي هیڅ هیواد د طالبانو ناسم فکر او ظالمانه چلند نه مني. دا چې د طالبانو پر ضد نور څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د طالبانو له لوري د ښځو کار بندیز پر وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او زیاته کړې ده له دې پریکړې د هیوادونو ملاتړ دا ښیي چې د طالبانو ناسم فکر او ظالمانه چلند د نړۍ هیڅ هیواد ته د منلو نه دی. ښاغلي اتمر د طالبانو له لوري پر مرستندویه ادارو کې د ښځو کاربندیز چې د ملګرو ملتونو په وینا 28 میلیونه افغانان له حیاتي ګواښ سره مخ کوي د غندلو په لړ کې وایي آیا طالبانو پریکړه کړې چې خلک له ګولږې مړه کړي یا آیا همدوی وطن دوستي او مسلمانان دي. هغه زیاتوي د نړۍ لوی قدرتونه په یوه خوله د طالبانو له لوري پر ښځو د کار تحصیل او مشارکت بندیز د نړیوالو بشري حقونو خلاف عمل بللی او سمدستي د دې بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي اتمر په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ پریکړې د ملګرو ملتونو د ځینو بې خبره مامورینو او خاصو پردیو کړیو له لوري د طالبانو د اړیکو رسمي کولو غیر مسؤلانه طرحه رد او دا چاره ناممکنه کړله او په وینا یې طالبان په داسې پالیسیو سره حتی ځان د اړیکو له نورمال کېدو هم لرې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو غوښتنه چې د افغانانو د غوښتنې مطابق بللي او ټینګار کوي چې د افغانانو خصوصا د ښځو د مشروع حقونو او ازادیو پر وړاندې نامعقول او نامشروع سیاستونه باید له منځه لاړ شي. د ښاغلي اتمر په وینا د افغانانو د ازادۍ ارادې او د سولې له لارې باید مشروع نظام رامنځته شي او د طالبانو له لوري د دې غوښتنې منل به هیواد له لا ډېرو بدبختیو وباسي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.